اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 102 به انشاءاللہ وایو. الله تعالی د وینا حق ادا کولو اوریدو قرآن کریم باندې د پوهېدو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو پوه کړي په قرآن کریم باندې آمین. رسولي آیتونو کې الله تعالی د یهودیانو او د نصاراو خباثتونه د هغوی شبهاتو جواب او بیا الله تعالی مؤمنانو ته د اهل کتابونه د اطاعت کولو نه الله تعالی منع حکم وکړو او کفر نه او بیا ورته الله فرمایل چې تاسو د الله په دین باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم په احکاماتو باندې منګولې ولګوئ نو تاسو ته وسیخ لار ملاو شي. اوس دین بعد آیتونو کې انتهایی اهم ترین احکامات دي، دومره اهم دي چې که په دې یو سړی پوه شي او هغه صحیح طریقې سره زندگی تېرول غواړي نو بس د هغې دپاره کافي دي. مونږ عموما چې کله چا سره بحث مباحثه کوو یا خبره اتره کوو، خاص کر دی پارټیانو والا سره، تنظیمونو والا سره، مسلکونو والا سره، نو هغوی مونږ نه یو سوال کوي، دا تقریبا ټول کوي، هر څوک کوي، هغه دا چې بیا مونږ څه وکړو. یعنې موږ خو اسلامي نظام راوستل غواړو، نو چې اسلامي نظام راوستل غواړو نو دې دپاره یو پارټۍ کې شاملېدل او اجتماعیت ضروري دی. نو هغه موږ بیا څه وکړو، بیا موږ کمې بهرحال هغوی خو ذهن هم خراب په دې بنیاد باندې چې هغوی بغیر د پارټۍ نه اډو سوچ نشي کولی. خو دې آیتونو کې الله تعالی انسان ته بهترینې طریقې سره د هغه انفرادي زندگی او د هغه اجتماعي زندگی یعنې اجتماعیت او بیا د دین د نفاذ کولو بهترین انداز کې الله تعالی طریقه ښودلې ده. خو که څوک ځان پوهول غواړي، که یو سړی ځان پوهول غواړي، ځکه چې مخکې الله تعالی وفرمایل چې که تاسو د الله تعالی په دین باندې لاس ولګوئ، منګولې ولګوئ، نو تاسو ته به سیخه لار میلاو شي. نو اوس الله تعالی سیخه لار ښایي چې سیخه لار څه شی ده. آیا یو پارټۍ کې شاملېدل دي؟ سیخه لار چېرته یو مسلک باندې تلل دي؟ سیخه لار د چې یو کس تابعداري کول دي؟ الله اوس ښایي انفرادیت هم خواهی، اجتماعیت هم خواهی. تاسو دا انتهایی توجه سره، شوق سره او د عمل کولو په بنیاد باندې واورئ او بیا د آیتونه مسلسل لولئ د څو ورځې باخلي د آیتونه. نن مړومبنی آیت وایو د دې خبرې. ټولو نه اول څه شی دي؟ اول خپل ځان برابرول دي، انفرادیت برابرول دي، اندرون جوړول دي، زړه جوړول دي. هغه دا دي چې یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے د ما هغو کسانو چې تاسو دعوه کړې ده چې موږ ایمان راوړی دی په الله. ما تاسو ته وایي دا د الله د مینې الفاظ دي. اے زما خپلوانو، هغو خپلوانو چې تاسو په ما باندې ایمان راوړی دی، تاسو زما خبره منئ، تاسو زما د خبرې اطاعت کولو وعده کړې ده، نو چې کړې هم ده نو تاسو مؤمنان یئ، نو اتقوا الله، الله نه ویریږئ. اول خبره د تقوا ده. تقوا څه ته وایي؟ بار بار معنا شوې ده د الله د یری ګناه نه ځان بچ کول، د الله د یری ګناه نه ځان بچ کول، د چا د خودنې د وجې نه، د نمود د نمایش د وجې نه، د چا د بل چا د یری وجې نه، چې فلانې مې ګوري، فلانې خبر نه شي، فلانې دا نه، دې وجې نه، د الله د یری د وجې نه. اوس چې د الله یره حاصلوي نو دې دپاره خو الله پېژندل ضروري دي، ځکه چې ورپسې الله فرمایي حق تقاته، داسې ویریږئ څنګه چې د الله نه د یریدلو حق دی. نو څنګه حق دی؟ نو ضروری شوه، لازمه شوه چې الله پېژندل به ضروري وي، ځکه چې الله اون نه پېژني بیا څنګه یریږي. نو دلته الله نه په یری کې دوه شرایط دي، یو الله سره مینه ده او یو الله نه یره ده. مینه یره، مینه یره، دا یاد ساتئ، دا ډېر ضروري خبرې دي. دا دواړو باندې د قرآن کریم آیتونه دلایل دي او احادیث ور باندې، بلکې که مونږ وایو چې قرآن او حدیث کې هم دا دوه خبرې دي، ډېره زیاته غلطه خبره به نه وي، مینه او یره. نو مینه په چا راځي؟ چې وی پېژنې. یریږي به چا نه؟ چې وی پېژنې. اوس یو سړی سکروټه پېژني نه، هغې نه یریږي. ماشوم دې مار نه پېژني نو مار نه خو نه یریږي، او یریږي نه هغې نه. همدغرانګه یو سړی سونا نه پېژني چې دا قیمتي شی دی نو هغه نه راخلي. هیره نه پېژني نو هغې سره مینه نه کوي. همدغرانګې نور هر څه شی. نو دا دواړه تعارفونه د الله په پېژندلو دپاره ضروري دي. دې وجې نه الله به پېژني، اول الله تعارف په حاصلوي. همدا وجه ده چې بخاري شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله 99 نومونه دي، یو کم سل، چا چې دا زده کړل وی پېژنده دی به جنت ته ځي.
او ترمذی شریف کې د 99 نمونه ذکر شوي هم دي. هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم والملك القدوس السلام المؤمن الرشید الصبور پورې دا 99 نمونه دي. خو دا 99 کمپلیټ نه دي، عمدک نه دي، دا کم از کم دي. یعنی کم از کم یو کم سل نمونه خو وپېژنه. نمونه خو ډېر زیات زرګونه دي بلکې لکونه دي، ځکه چې نوم هغه چا ډېر وي چې چا صفتونه ډېر وي. لکه مثلا یو سړی دی هغه عالم دی، نو موږ به هغه ته شیخ یا عالم یا مولانا وایو. ډاکټر هم دی ډاکټر به وایو، ښکلی هم دی موږ ښکلی هم وایو، دنګ هم دی موږ به دنګ هم وایو، پلوان هم دی موږ پلوان هم وایو. هغه نور صفتونه به هم وایو، چې څومره کې صفتونه دي به وایو. نو د الله چې څومره صفتونه دي دومره نومونه دي دومره اسما دي، دومره اسماء حسنا دي. نو کم از کم 99 دي، 99 کم از کم 99 دا به وپېژنې. نو چې دا وپېژنې نو تا ته مثلا الله رحمان دی ډېر مهربان دی، نو تا به رحمانیت په بنیاد باندې الله سره مینه پیدا وشي. هغه رحیم دی، هغه کریم دی، هغه غفار دی، هغه معافي کوونکی دی، هغه مټاوونکی دی، هغه خالق دی، هغه مالک دی، هغه رازق دی، هغه معبود دی. څنګه دی او څه حقونه دي هغې، نو دې سره الله سره مینه پیدا کېږي. هغه بد شرب بکله شدید دی، هغه نیول ډېر سخت دي. هغه جهنم هم پیدا کړی دی، هغه قبر عذاب هم شته، دغه قیامت سختی هم شته. دغه جهنم ته چې څوک ورواچي بیا راوباسي هم نه، په هغه باندې رحم هم نه کوي. دغه داسې فرشتي دي چې هغه کې اډو رحم ماده شته نه ده، اکثره د رحم ماده نشته چې چا باندې وړه وخوږئ. نو یره پیدا وشي، مینه هم پیدا وشي، یره هم پیدا وشي. کله کله چې تاسو الله وپېژنئ، نو چې کله الله وپېژندلی شي نو تقوا راشي. نو دا دوه کارونه شو. انفرادیت په اول جوړول غواړي. څو کارونه شو؟ دوه. کم کم شو؟ اول د الله نه یره، د الله نه یره دپاره د الله پېژندنه، د دوه کارونه به وکئ. دریم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرئ به نه تر څو چې تاسو مسلمانان نه یئ. نو مر خو د انسان په لاس کې نه دی. نو بیا مطلب څه شو؟ یعنی هر وخت به د الله تابع اوسېږئ. د الله تابعداري جومات کې نه، لکه موږ جومات کې ټوپۍ په سر وو، نه داسې نه ده پکار. الله چرته دی، څنګه دی، څومره دی، څومره زورور دی، څنګه کوم ځای کې موږ لیدی شي، هلته به الله نه یارېږي. که جومات دی، که بازار دی، که کور دی، که ملاس دی، که ناست دی، که روټۍ خوري، که واده کوي، که هر ځای کې په هر کیفیت کې الله تعالی خبر دی او الله تعالی ګیرولی شي او تا باندې مرګ راتلی شي، نو ته به دلته کې الله تعالی نه تابع اوسېږي، ته به تابعدار اوسېږي. دا درې خبرې شوې. الله نه به یریږي، مینه به کوي، نو الله به پیژنې. چې وی پیژنې نو هر وخت به تابع اوسېږي. نو کار خو ډېر ګران دی. صحابه کرام باندې هم د آیات ډېر ګران پرېوت چې دا خو داسې څنګه کېدلی شي. نو الله ډېر مهربان ذات دی. همدغه یوه مهرباني باندې چې پوه شي هم بس الله تعالی سره مینه پیدا کېږي. هغه دا دی چې الله په سورې تغابن کې بل آیات راولېږو چې فاتقوا الله ما استطعتم، دومره ویریږئ چې څومره ستاسو استطاعت دی، څومره تاسو طاقت دی، صلاحیت دی. نو الله د هر انسان په صلاحیت باندې پوه دی چې تا صلاحیت څومره دی. دومره به ته الله نه د ګناه نه ځان بچ کولو کوشش وکړئ، او دومره به الله تعالی تابع اوسېږي، او دومره به د الله تعالی پېژندګ د سره انفرادیت جوړېږي. دلته نه به کار شروع کړي، ځان به برابر کړي. او تقوا چرته ده؟ په زړه کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې التقوا ها هنا، په زړه کې ده دننه. نو تا زړه به اول د الله سره په مینه، د الله نه په یره، او هر وخت د الله تعالی تابع جوړ کړي. دلته نه به ته کار شروع کړي. بیا هغه نه وروسته نور آیتونه دي، انشاءالله بیا تاسو پوهیږئ. اوس تاسو معنی زده کوئ. یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، اتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو الله نه ویریږئ، حق تقاته، څنګه چې هغه نه د یریدلو حق دی. ولا تموتن، او تاسو مه مرئ، مرګ دې نه راځي په تاسو، الا مگر وانتم، وحال دا چې تاسو مسلمون، تاسو مسلمان یئ، تابعدار یئ د الله. داسې وخت کې دې تاسو مړ شئ، یعنې هر وخت تابع اوسېږئ د الله.